عباس ستانکزی وایي ثبوتونه راسره شته چې داعش په پاکستان کې روزنیز مرکزونه لري. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي پورې تړلې ایکس پاڼې لیکلي چې په پاکستان کې د داعش ترهګرې ډلې د پټنځیو په تړاو ورسره ثبوتونه شته او د دغه هیواد پوځ ورته روزنه ورکوي. ستانکزي ویلي چې د پاکستان د پوځ له لوري داعش ته وسلې ورکول کیږي او بیا یې افغانستان ته د بریدونو په موخه استوي. هغه ډیره کړې چې اسلامي امارت په دې تړاو څو ځله پاکستان ته خبرداری هم ورکړی دی. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په خبره له دوی سره په زندانونو کې شته داعشیانو اعتراف کړی چې په پاکستان کې روزل شوي او ترې په ترلاسه شوو ویډیوګانو کې هم دا خبره ثابته شوې ده. تر دې وړاندې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هم ورته څرګندونې کړې وې، خو بیا د پاکستانیو چارواکو له لوري په توند غبرګون سره رد شوي دي. داعش په خپل وروستي ځانمرګي برید کې د 10 کسانو په ګډون د اسلامي امارت د حقاني ډلې جګپوړی غړی او د کډوالو چارو وزیر خلیل حقاني وواژه. داعش ډله د اسلامي امارت لپاره په یو لوی سرخوږي بدله شوې چې د ولسواکۍ تر پرځېدو وروسته یې د اسلامي امارت یو شمېر پلوي دیني عالمان هم وژلي دي. د اسلامي امارت تر واکمنۍ دمخه د اسلامي امارت او داعشانو ترمنځ د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړي ډول په ننګرهار کې درندې نښتې کېدې چې له هماغې راهیسې دواړه ډلې له یو بل سره ښکر په ښکر دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.